زه یم مجرم، زه د ځان قاضي. واورئ دا کیسه زه یې ستا کړمه بیخي. د ژوند اسانه نه دی، دلته غم دی د هر شي. دلته ستا خواخوږي نسته، هر یو جیب ته کار کوي. زه یو افغان یم، زه د دې وطن بچی یم. آیا زه په دې وطن کې د اوسېدلو حق لرم؟ او که یاده یو پردی یم که پردی یم، نو بیا ولې په نفوس کې حسابېږم؟ زه د دې وطن یم، زه د دې اوسېږم چې اوسېږم، نو بیا ولې زه ځورېږم؟ موږ ته زموږ حق نه رسېږي، پر موږ ټول عالم خندېږي. تر علامه را په یاد سو پر هغوی څومره په سکون کې ژوند تېرېږي. پر موږ باندې بمونه راکېټونه اوالونه راورېږي. په سوو مسلمانان شهیدان کېږي، ماشومان یتیمان کېږي. دلته مور بې زویه کېږي، دلته خور بې وروره کېږي. دلته قتل عام دی، قلم ګران دی، خو مرمۍ په نسب پیدا کېږي. زما وطن په پښو ولاړو، ځینو خښ کړي، ځینو څه نڅه ودان کړي، ځینې راغله، ځینې ولاړه، ځینو بېرته وران کړي. واوره کیسه بیا ته وکوي فیصله، چې زما وطن پر پښو ولاړ دی، که پروت دی پر سینه. واوره کیسه بیا ته وکوي فیصله، چې زما وطن پر پښو ولاړ دی، که پروت دی پر سینه. 40 کاله جنګ و، دلته تاجک او پښتون یو د بل تر څنګ نه وه. دلته یو تاجک د بل تاجک تر څنګ و. دلته زما او ستا پروا نه وه. دلته خان د خان تر څنګ و. پوست به یې پلنګ و، خواړه به یې ورسته سوه، خو د کور بغل ته به یې ملنګ و. ملنګ به د ماښام په ډوډۍ پورې حریانه و، خو د خان شک به شیدې وې او په شیدو کې به لونګ و. یو پلار به ټوله ورځ پر چوک ولاړ و، نه به کار نه به روزګار و. ماشومانو به ژړل و چې ډوډۍ به یې غوښتل، خو پلار به یې د غربت او د نیستۍ سره په جنګ و. افسوس ولې زموږ سره داسې کېږي؟ ولې زما یتیم ژړېږي په نړۍ کې، خو نوره مسلمانان ستا هغوی هم بې ګناه قتل کېږي، د غربت څخه کړېږي، بس دې پټوېږي. کار سال فال دې کم، د دې وطن ناخوالې نورې هم زیاتېږي. بس کوم ولې ستاسې او خپل زړه خو مېس به نه راځي په لاس کې. یو متل لرم په راس کې وایي چې نه کوي عیب څه به وکړي، خو طبیب د هغه زموږ تقدیر دی او د هغه دی زموږ نصیب. موږ نصیب منو، تقدیر منو، هر هغه څه منو چې زموږ په برخه کړي دي. آیا یو وخت به داسې راسي چې یووالی اتفاق منځته راسي، داسې چې خوابدي ټول په خلاص یو یو بل ته په خندا سي، یو سمسور اړون وطن سي، مرغان د خوشحالۍ څه په اواز سي. نه پوهېږم چې دا خوب به مې رښتیا سي که به خوب دغسې خوب وي او تعبیر به یې پر شا سي. واوره کیسه بیا ته وکوي فیصله، چې زما وطن پر پښو ولاړ دی، که پروت دی پر سینه. واوره کیسه بیا ته وکوي فیصله، چې زما وطن پر پښو ولاړ دی، که پروت دی پر سینه. واوره کیسه بیا ته وکوي فیصله، چې زما وطن پر پښو ولاړ دی، که پروت دی پر سینه.